په نړۍ کې د بودایانو دویم لوی عبادت ځای در باندې وینو، هغه سیمه چې په ټوله نړۍ کې یو خاص تاریخي ارزښت لري. درنو لیدونکو، دا کومه ستره کلا چې تاسو ته در ښکاریږي، همدا سردار تپې شاوخوا یو غټ سیمې خاردار هم تاو کړی ده چې ډېرې او سردار تپه یوازې د غزني ولایت لپاره نه بلکې زموږ د ټول هیواد لپاره یو تاریخي ارزښت لري. واورو چې په نن ویډیو کې تاسو ته د سردار د تپې په اړه باندې بشپړ معلومات درکړو او د همدې تپې لرغونتیا څه شی ده، د سردار له تپې څخه کوم تاریخي او لرغوني آثار لاسته راغلي دي او دا چې په سردار تپه کې کوم کارونه ترسره کېدل او سردار تپه کې چا ژوند کاوه، دا هغه موضوعات دي چې د همدې ویډیو په لړ کې به تاسو ورباندې وپوهیږئ. راسره اوسئ او ویډیو له موږ سره تر وروستنیو شیبو وڅارئ. تپه سردار یو لرغونی بودایي عبادت ځای دی چې د ښار له مرکزه شاوخوا 4 کیلومتره سویل ختیځ ته پروت دی. دا عبادت ځای د میلادي 2مې او 3مې پیړۍ ترمنځ جوړ شوی او د افغانستان د غني کلتوري تاریخ یوه مهمه برخه ده. له 1950 تر 1970 پورې دا ځای د ایټالیوي لرغون پیژندونکو لخوا څیړل شوی. دغې څیړنې د بودایي دورې د هنري او مذهبي اثارو په اړه ډیر مهم معلومات راټول کړي دي. دا ځای د بودایي مجسمو او دیوالیزو انځورونو یوه خزانه ده. د تپې سردار هنري اثار د یوناني، هندي او ایراني کلتورونو ګډه ښکارندویي کوي. دا ښیي چې په هغه وخت کې افغانستان د فرهنګي تبادلو یوه ستره لاره وه. دغه ځای د بودیزم د ودې او پراختیا ستره نښه ده. په 9مه پیړۍ کې یوه لویه اورلګیدنه د تپې سردار ډیره برخه ویجاړه کړه. دا ځای موږ ته د لرغوني تمدن، دین او هنر په اړه ژور معلومات راکوي. د دې تاریخي ځای ساتنه او څیړنه باید د راتلونکو نسلونو لپاره یو مهم مسؤلیت وي. دا سیمه نه یوازې د بودیزم یو روحاني مرکز و بلکې د یوناني، بودایي، هندي او ایراني هنرونو د یووالي ښکلی مثال هم دی. دا هنرونه د یو بل سره داسې ګډ شوي دي چې د هغې زمانې د کلتوري تبادلو ژوره نښه ده. دا عبادت ځای شاوخوا د میلادي 3مې پیړۍ په شاوخوا کې جوړ شوی ده. په دغه ځای کې یوه کتیبه موندل شوې چې ښیي دا عبادت ځای د ستر پاچا کانیشکا معبد په نوم یادېده. دا ښیي چې یاد عبادت ځای د کوشان د واکمنۍ په دوره کې د میلادي 2مې یا 3مې پیړۍ په مهال احتمالاً د کانیشکا 2م یا 3م پر وخت جوړ شوی دی. د دې عبادت ځای معماري بڼه له سرخ کوتل سره زیات ورته والی لري. دا لومړۍ دوره د یوناني هنري سبک له مخې پیژندل کیږي، کوم چې څو پیړۍ دوام وکړ او د یوناني هنر پراخ نفوذ پر هندي هنر یوه نښه ده. یاد عبادت ځای په 9مه پیړۍ کې د یوې سترې اورلګیدنې له امله ویجاړ شو او له دې سره د ګندهارا د هنر دور پای ته ورسید. دا پراخ ویجاړی ممکن د عبید الله بن زیاد تر مشرۍ لاندې په 671 یا 672 میلادي کلونو کې د مسلمانانو د حملې نتیجه وله. تپې سردار د هغه دورې یادونه کوي کله چې بودیزم په اوسني افغانستان کې په پراخه کچه خپور و. دلته د خښتو او تیږو ودانۍ، محرابونه، قبرونه او د یوې سترې ودانۍ نښې نښانې لیدل کیږي. د بودایي استوګنې نښې هم لیدل شوي چې ښیي دا ځای د اسلامي دورې نه مخکې هم مذهبي ارزښت درلود. ډیر تاریخ پوهان باور لري چې دا غونډۍ د غزنوي دولت له مهمو دفاعي یا مذهبي مرکزونو څخه وو. ځینې خلک باور لري چې دا ممکن د سلطان محمود یوه کلا یا استوګنځای هم وو. د افغان او بهرنیو لرغونپوهانو له لوري د دې غونډۍ څیړنې شوي او مهم اثار ترې موندل شوي چې اوس هم په موزیمونو کې ساتل کیږي.
درنو لیدونکو دا کومه ستره کلا چې تاسو ته در ښکاریږي همدا کلا د تپې سردار د ساتنې په موخه د تپې سردار تر تپې لاندې جوړه شوې ده. دا موږ ته راښیي چې په هغه وخت کې هم دا ډول تاریخي آثارو د خلکو لپاره خورا زیات ارزښت درلود. قدرمنو لیدونکو دغه کومه کوټه یا خونه چې تاسو ګورئ او د هغه ترڅنګ د سردار تپې شاوخوا یو غټ سیمې خاردار هم تاو کړی ده چې ډېرې قوي پایې لري. همدا ټول د سردار تپې د ساتنې په موخه دلته ځای په ځای کړی دی او دا کوم قوي سیمې خاردار چې شاوخوا تاو کړی ده دا له دې کبله چې څوک په همدې ساحه کې کوم تصرف ونه کړي یا کوم څاروي همدې ساحې ته داخل نشي. نو هیله ده چې تاسو به د سردار تپې په اړه باندې معلومات تر پایه له موږ سره کتلي وي. خان میډیا د هیواد د ټولو تاریخي او ښایسته سیمو په تړاو باندې تاسو ته جالبې او په زړه پورې ویډیوګانې جوړوي. که تاسو غواړئ چې د هیواد په کومه یوه بله سیمه ستاسو لپاره ځانګړې ویډیو جوړه کړو کولی شئ خپل نظرونه مو کومنټ کې راسره شریک کړئ.